سلامونه ملګرو جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وي. موږ خو نو بیا له ګرمۍ نه راتښتېدلي یو او دلته هم یو څه ګرمي ده خو دومره زیاته نه ده. په لندن کې ډېره ګرمي ده او په بلجیم کې دومره نه ده. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې یو، ځینې خلک ورته بروکسل وایي، او دا د بلجیم سنټرال په نوم باندې د اورګاډي سټیشن نه راووتلو او د بلجیم یا د پایتخت برسلز مرکزي سیمه ده. ما غوښتل چې نن په فوټبال درته وغږېږو ځکه چې نن شپه بلجیم له امریکا سره لوبېږي د فوټبال په نړیوال جام کې. د فوټبال په نړیوال جام لږ څه درته غږېږو. تاریخي ارزښت یې په څه کې دی، کله لوبه پیل شوله، البته د فوټبال لوبې کله پیل شولې، چا دغه لوبه جوړه کړله، چا اختراع کړله، او څومره وخت کېږي چې لوبېږي، څومره ټیمونه پکې دي. 14 ټیمونه راوتلي دي او نن شپه امریکا او بلجیم دي. په بلجیم کې خاص ترتیبات ورته نیولي دي او ډېر خلک البته د دې پلویان دي چې دغه لوبه دوی وګټي. دلته لکه چې ګورئ د بلجیم بیرغونه دي او دلته داسې ګلان په ګلانو یې دغه کوڅه سینګار کړې ده. په ډېرو ځایونو کې تاسو چې ګورئ یو ډول ملي احساسات د خلکو راپارېږي. او معمولا په تېرو وختونو کې هیوادونه به له یو بل سره جنګېدل. هر هیواد به چې بل مات که طبیعي ده چې د هغه په ویاړ به دوی جشنونه نیول، خوشحالۍ به یې کولې. خو نن ورځ په معاصره زمانه کې معمولا دغه ټیمونه دي چې د هیوادونو استازیتوب کوي. او کله چې یو ټیم، خصوصا د فوټبال ټیمونه، کله چې یو د یو هیواد ټیم د بل هیواد ټیم ماتوي، نو دوی داسې فکر کوي چې زموږ هیواد دغه بل هیواد مات که. خوشحالۍ کوي، اتڼونه کوي، ګډیږي او کله کله خو بدماشۍ هم ترې جوړیږي. خو خیر دا پکې راځي. او غواړم چې قاسم خان مندوخیل لږ څه په تاریخچه راته وغږېږي. زه به وروسته بیرته در وګرځم. بېګا د ناروې لوبډلې برازیل وګاټه او نن دا د وروسته به حال درکوو چې څه ډول به دغه لوبه پای ته رسېږي چې بلجیم له امریکا سره لوبېږي. خو له هغه نه مخکې د فوټبال په تاریخچه قاسم خان مندوخیل غږوم. قاسم خان راته ووایه د فوټبال تاریخ، کله فوټبال پیل شو او د څه لپاره؟ د فوټبال دوې تاریخچې دي. یو فوټبال له چینه را پیل شوی دی. هلته د هان کورنۍ ورته وایي. دې کورنۍ ډېر نوښتونه کړي دي. په هغه کې یو دوی څوجو به ورته ویله دغې لوبې ته. دا له ننه 220 کاله پخوا یا 200 کاله یې وبوله. دا پخوا په چین کې را پیل شوله او دغه هان کورنۍ چې ده دې نور نوښتونه هم ډېر کړي دي، لکه دا کاغذ هم د دغې کورنۍ په واکمنۍ کې را منځته شوی دی. او دا ژرنده چې ده هغه هم دوی جوړه کړې ده. دا کمپاس چې نن موږ موټرانو کې نیویګیشن کوو، دا کتبنما چې ده دا هم دغې کورنۍ را پیل کړې ده. او بل سټیل او اوسپنه چې دوی عصري کړله، هغه دوی چې میټیریل پروسس څخه وایستله، هغه هم دغې کورنۍ کړې ده. نو د دغې کورنۍ پر انسانیت په یو حساب ډېر لوی احسانونه هم دي. خو بیا جدید عصري فوټبال له برېټانیا را پیل شوی دی په 1863 کال کې. هلته را پیل شو. خو ورلډ کپ چې دی دا په 1930 کې را پیل شوی دی او په یوراګوې هیواد کې وشو. او هغه وخت 14 لوبډلې وې او په دې 14 لوبډلو کې بیا چې پایلوبې ته ورسېدو، ارجنټینا او یوراګوې ورسېده. بیا یوراګوې ارجنټینا ته په 4-2 ماتې ورکړه. ته لومړنی اول په 1930 لومړنی کپ او دغه 23م ورلډ کپ دی چې کېږي. نو هر 4 کاله پس چې د هغې حساب وکړي، ضرب ورکړي، نو اوس یې 23م ورلډ کپ. او څه کال ډېرې لوبډلې هم دي پکې نه؟ او دا نو وار په وار زیاتېږي په دې چې نړۍ کې لکه اوس دا وخت هند په نړیواله کچه د آسیا ونډه پکې کمه ده په یو حساب. جاپان یې لري، کوریا یې لري، خو افغانستان بیا منځنۍ اسیا کې یوازې دا ځل ازبکستان دی، بیا سنټرل ایشیا 6 هېوادونه دي لکه آذربایجان، ترکمنستان او تاجکستان او کرغیزیا، افغانستان، بیا پاکستان، هند، بیا چین. لوی نفوس دی. خو پوښتنه دا ده چې هند خو په ټوله دنیا کې له ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد دی نه؟ هند اوله درجه دی چې نفوس یې زیات دی، ولې بیا د فوټبال لوبډله نه لري؟ دوی نظر دا شي هند خو د برېټانیا کالونۍ پاتې شوې وه.
نو برتانیوان چې دي هغوی به په اوږدو رخصتیو به په هند کې وو د کرکټ لوبه دوی هلته یوړه نو په هند کې دغه کرکټ لوبه چې ده دیم د فوټبال په وده کې یو لوی خنډ جوړ کړی بیا داسې په پاکستان کې اوس افغانستان ته هم کرکټ ولاړی دا هم د فوټبال پر وړاندې یو لوی خنډ دی خلک د فوټبال پر ځای کرکټ ته زیاته هغه کوي اوس ایران چې دی هغه مستمره نه څه پات هغوی د فوټبال لوبډله لري دا ځل یې 3 لوبې وکړې یوه یې هم نه وبایلله خو هغه ته نه ورسېدې دغه 14 لوبډالو پړاو ته ونه رسېدې چې بیا له دې پړاو دوی نیمه منځلوبو ته وځي خو یو شی بل هم دی که نه که فکر دې کړی معمولا دغه ځوانان چې ډېر ورته راځي کله کله یو مثبت ټکی په دې کې دا هم دی چې د ځوانانو دپاره یو سالم مصروفیت دی دا مثلا ځوانان له نشو رامنع کوي ځوانان د بدماشیو له غلطو کارونو دوی چې راځي مثلا په د فوټبال په یو لوی میدان کې داسې فوټبال لوبغاړي دي چې 1 لک نفره پکې راټولیږي مثلا په لندن کې زموږ د کور څنګ کې د ویمبلی په نامه یو فوټبال لوبغالی دی چې په هغې کې 1 لک کسان راټولیږي او د دوی دپاره ښه موقع ده چې دوی د خپل بړاس وباسي هغه لوبه چې دوی ملاتړ کوي د هغو په پلوي باندې دوی نارې وهي چغې وهي او وایي چې هله زمونږ وګټله مونږ وګټله خو کله کله له بده مرغه داسې هم کېږي چې دوی جنګونه کوي که چا ګټلې د هغه د نور خلک نه پرېږدي که نه او سیاستوال هم ډېر پکې ښکېل دي په همدې کې په دې اروپایي ټولنه کې په دې باندې لویې لانجې وشولې چې ولې سیاستوال په دې کې دخالت کوي که نه د یو چا د ټیم په ګټلو کې مثلا دوی لکه اوس خپل د امریکا د ولسمشر له لوري چې کله د یو لوبغاړي ته سور کارډ ورکړ خو ټرمپ چې دی د فیفا لغه مشر سره یو خپلوي ده اوس نړیوال موضوع ده چې هغه بیرته هغه لوبغاړي چې دوی سور کارډ ورکړی وو هغه بیا لوبیږي نو په دې کې دا داسې ده چې اروپا هغه وخت پرمختګ وکړ چې دی ملتپالی سو د نیشنلیزم چې دی دا ستا ملي روحیه راژوندی کوي ملي احساس د راژوندی کوي ملي افتخارونه او ملي ویاړنې راژوندی کوي چې کله ته ملي ویاړ ولري ملي احساس او ملي افتخار ولري نو بیا ته د خپل ملت لپاره کار کوي ته له فرده و ملت ته لاړ شي خو یو شی د هیر نشي چې ملت پالنه که په مثبته معنا وي ګټه یې ډېره ده خو په دې معنا نه ده چې ته یوازې د خپل ملت پلوي کوي او د نورو سره هغه ته شاوینیزم وایي شاوینیزم چې دی هغه لکه د زما د افغانستان کې رسول حمزاتوف وایي ته ویاړنه په دې مه کوه چې زه له بله ملته یا له بله ولسه له بله قامه سرلوړی یم هغه تر ما ټیټ دی نه موږ به ملت پالنه داسې وي چې دا هم سیال دی هغه هم سیال دی لکه ملګرو ملتونو کې ټول هیوادونه سیال دي که واړه دي که غټ دي موږ باید ټول سیالان انسانان او یوه خبره بله غواړم چې ته راته وکړې چې په دا هیوادونو کې کله کله مثلا دغسې لوبې چې کېږي نه په دوی کې یو بل د مثبت خبره دا ده چې معمولا ځوانان د خپل هیواد له هویت سره آشنا کېږي مثلا بیرغونه معمولا ملي بیرغ د یو هیواد پورته کېږي او د دې ملي بیرغ لاندې خلک بیا د خپل هیواد افتخارات را ژوندي کوي او دوی راځي مثلا په که فکر دې کړی دا نور خپل منځي اختلافات دوی شاته پرېږدي او یوازې د همدغه ملي بیرغ لاندې راټولیږي او زنده‌باد نارې وهي چې زما وطن دې زنده‌باد وي ځکه چې زما وطن دا لوبه ګټلې ده نو دغه دا ما درته وویلې لکه بیرغ ستا ملي اتلان ستا لکه رسول حمزاتوف وایي چې کله ته ملت نه لرې ته ښه لیکوال هم نسې جوړېدی چې ته ملت ولرې وطن ولرې بیا ته یو ښه لیکوال هم جوړېدی شي په دې چې ستا څلی معلوم دی ستا ټاټوبی معلوم دی ستا کلی معلوم دی نو ته د هغه لپاره لیکنې کوې لکه دا ملي اتړونه ملي سندرې دا زموږ ټپې دا زموږ غاړې ککړۍ غاړې دا ستا ملي روحیه ژوندۍ ساتي چې کله ستا دغه احساسات ژوندي وي نو ستا ملت ژوندی ساتي او دا ګټه ده په یو حساب د ملتونو لپاره او وروستۍ خبره غواړم چې زه وکړم زموږ د مینوالو دپاره هغه دا ده چې سږنی فوټبال کپ یا نړیوال جام 3 هیوادونو کوربتوب کړی دی په عین وخت کې امریکا کاناډا او مکسیکو بیګا برطانیا ماته کړله مکسیکو سره د چې قربانه ده خو په کوربتوب کې هم یو څه تاوان په دې وکړه چې دغه لوبډله یې ماته کړله البته
نو دلته له بلجیمیانو سره چې موږ خبرې وکړې ډېر په دې هیله دي چې نن شپه به امریکا ماتوي. تاسو ته معلومه ده چې امریکا زبرځواک دی په نړۍ کې او د نړۍ لومړنی هیواد دی چې زور لري، پیسه لري، نظامی ځواک لري او امپراتوري ده. خو په فوټبال کې کیدای شي چې له پښو وغورځي. ګورو به تر بیا.